نو دا د منافقانو بحث روانو په دې 14 آیاته کې. نو ګرد عمر چې یو مضمون بیان شي د دغه تدریس دا قانون دی، کېدای شي کوم چا چې سبقان ویلي یا په مدرسه کې یا په سکول کې، نو استاد د یو مسلې تشریح په یو مثال سره کوي، برای مثال وکړي. دا مثال دا مسله خورا واضح کړي، بله د هر چا سره په خلاص شي. دلته ما الله تعالی د منافقانو حال بیان کړي، د هغو نښې یې بیان کړي چې د منافق دا کار دی پر هغه حقیقي مؤمنانو باندې د ناپوهه نه وکړي چې ورته سمدن ایمان راوړه. دا خلک څنګه ښه مؤمنان دي؟ د پیغمبر اصحابو یاد د یوې زه ولاکه د ځانه بې عقل جوړولی شم، زه نو د بې عقلانو پر رقم ځان نه شم تراشلی. دغه رقصدي رقمدي شیان کوي. اوس یې الله پاک یو مثال پېښي دا د دوی د ایمان چې دوی ایمان راوړي دا اوس کار وکړي که نه وکړي. یفلا د هغسې په پښتو په خبره ځان پوه کړي. الله یې داسې مثال وایي، دا راوایي لکه یو سړی راولاړ چې قرار اور باندې اور چې سړی واره واره بلي، نو دا اور چې برق کور ته سي رڼا وکړي، دا لکه شاوخوا روښانه سي، تاریکۍ دی چې اور بل کې روښناوي. نو دغه سړی چې اور بل کې یخله الله پاک یې چې دی په راوالي دا اور یې ورمړ کړي. چې اور یې ورمړ کړي دی به په یو تاریکۍ کې پاتې شي، واره واره خلک څه ډبرې وبرې ولار مار ولیدله، مګر چې دا په یوه کله اور ځینې مړ شي، باره در په خوا سترګې ډېرې تاریکې شي، هېڅ کار نه وکړي. وایي د دغه شی په مثال کې مثال خلاص شي. ګورې لکه په یو توره تیارې کې چې یا یې به لفله ګورې الله د اور مثال وکړي، د دغه سارایانو د دماغ مطابق مثال یې وکړي. نږدې به یو لمبر بلوله د رڼا دپاره، په خوا څراغان نه وه. وایي چې یو ښه لمبه ورته وسي، رڼا وسي، شاوخوا ځمکه روښانه چې په یو وخت لا اور مړ شي، نو د دغه شی په سترګو به څنګه تاریکه شي؟ د منافق د ایمان هم عین دغسې مثال. د ایمان راوړي، یو څه روښنایي ښه په پیدا کړله، لکه هغه سړي چې لمبه وکړه څه روښنایي ښه پیدا کړه، دا څه روښنایي یې څه شي ده؟ هغه روښنایي یې دا ده چې د مؤمنانو په مجلس کې هغوی ناست دي، مؤمنانو غږ نه ورته کوي. ولې خدای وایي لا اله الا الله محمد رسول الله، ایمان یې راوړي، مؤمنان یې د مجلسه نه ولاړوي. هغه دی که د کفارو قتل راشي دی نه وژني، دی زموږ هغه د دې دنیا ژوند یې برپا دی، خلک غږ نه ورته کوي، مګر پېژني یې چې منافق. د مثال په طور کې غنیمتونه وګټل شي د کفارو څخه، د دغه غنیمت څخه لاګایږي یو برخه هم ورته ورکول شوي د منافق ته. نو دغه ګټې ته وکړلې، ګورې پر دې دنیا باندې د مجلس څخه خلک هغوی نه ولاړي. ولې خدای زه مؤمن یم. د هغه رقم که د مرګ ځای راشي دی نه وژني، دی وایي زه خو مؤمن یم. د مثال په طور کې غنیمت راشي، په غنیمت کې که دی جهاد کې سره تللي، جنګ خو نه کړي، د هغسې تللي، هغه د غنیمت برخه هم ورته ورکول کېږي. دا نو به چې یو څه رڼا ورته وکړه د ایمان، یو څه ګټه یې په حاصله کړله، مګر چې کوم وخت یې مال ځانه خاص خوله وختي. مثال یې دغه رقم دی لکه د هغو سړي لمبه چې هغه اور یې مړ شو، بیا یې شی لیدی، هېڅ شی لا نه لیدي. دویم دغه رقم دی چې دا مال یې نفس وختي، دغه د ایمان د مثقاله ذرتین فایده نه ورته کوي، و دوزخ کې الله پاک ورچي، او په دوزخ کې دغسې دوزخ ورچي چې د منافقانو دوزخ ته لا نور سخت پر هغه سړي کوم چې دا لمبې رڼا ورته کړې وه، لمبه یې مړه شوه، باران را په خوا تاریکي زیاته شوه، هغه واره واره چې اور نه ولیدلی، دا یې سترګې یو څه شی وجود یې پکاوه. اوس چې اور مړ شو، سترګې در په خوا تګه توره شوه. دغه منافق هم چې د اعمال یې سا وختله، باره یې در هغه په خوا حال ډېر بدتر چې در هغه سم هم کافر، در کافر به دی و اخوا ته دا تاریکي یې ډېره شي. کېدای شي مثال نور سپېړلي یاست. الله پاک د منافق د ایمان مثال د هغه چا د لمبې سره واخلي چې هغه لمبه خو یو څه رڼا خو کوي، مګر چې پر مړه شوه نو مړه شوه، باره یې بیا په سترګو په خوا راتوره شپه شي. د منافق ایمان هم دغه رقم دی. پر دې دنیا یې مؤمنان په ماجد کې پرې ډېر غږ نه ورته کوي، د هغو په مجلسونو کې کښېني، ډوډۍ ورسره خوري، په دسترخوان ولاړېږي، وژني یې نه. دغه رقم که په غنیمت یو برخه ورته رسېږي ورته ورکوي، مګر چې ما دا سا وختله الله یې روح واخیستې، بالا د دغه ایمان دغه رقم دی لکه لمبه چې مړه شوې څنګه تاریکه وه، د ده هم دغسې تاریکه ده، ولاکې یا په قبر کې پشه واشي، ولاکې یا د ټولو ترازو پر ځای پشه واشي، یا د عملنامو پر ځای پشه واشي، یا په جنت کې د پشه واشي. خاص به د ده ځای دوزخ په دوزخ کې به هغه سخت ځای. دا یې لومړنی مثال الله پاک وایي، داسې ویله وایي مثلهم، مثال او حال هم د منافقان مثال یې څه رقم دی؟ که مثل یې لکه مثال الذي د هغه چا استوقده چې دی بل کړي نار اور، لکه یو څوک چې اور بل کړي، فلما اغضأت ما حوله، فلما هر هغه وخت اغضأت چې روښانه کړي دا اور ما حوله، هغه شیان چې په شاوخوا ده دی، ګویي د اغضأت ضمیر راجع اور ته دی. فلما هر وخت اغضأت چې روښانه کړي دا اور، اور په مؤنث سماعي د مؤنث ضمیر ورته راجع کېږي. ما حوله یعنې ما هغه ټوله شیان حوله چې په شاوخوا باندې د دې بلوونکي دي، دی نو ناست یو ځای بل سره پروتې دي، پر دا شاوخوا خو ډبرې لري، لارې لري، دا اور چې دا ولګېدي دي د ده ما حول ټوله روښانه چې څراغ مخکې دا رقم شي، چې دا رقم وسي نو ذهب الله بنورهم، ذهب عبارت تګ و چې الله خدای پاک بنورهم په رڼا سره د دغه کسانو چې دا اور یې بل کړی دي، وترک خدای پرېږدي هم دوی فی ظلمات په تاریکۍ کې، څنګه پرېږدي لا یبصرون چې دوی هېڅ یې لا نه
بس دغه سټیک په دستور ته ټول شپه چې اعلان وي دغه سړي زمایي د آیت کریم ترجمه کړي فی سپیدیه دا داسې یو سړی چې اوره بلکې چې اوره لمبه پورته ما حول روښانه شو او الله نور ځنې بوتې لمبه او مکه په تاریخي کې پرېښه چې پرېښه نو باره الله د منافق عین دغه مثال دی منافق ورو څنګه په تطبیق یې مولدم چې ایمان یې راوړي بس اوره ده دا ایمان په خوله دی که په زړه د منافق په زړه کې نسته په خوله دی بس یو لمبه بله على بچه بالك الشر وشوي فرع بالناس المؤمنين والناس في مجلس كيف يجي مع الوجه أنا غنيمات مكية ما قلت ده ما زي مرسو لكن لما باع راس بدك تساوي كذا عشان لما باع راس بياخذ من يجرونه نكتة ولا درا غلا تاريخي منافقكم كذا مرسو درا بالكثير آل بتخشى ده في المثال هذا فاكر تكشير شوي بالجزاء خصيص بتجزء ما صار خلاصه وصل إفراد طول تقولي ده طالبان فكيف مثلهم ده متداو الله ورمثلهم ده مثال الحال مثال يتسلك كم مثل لك حال ولا فرع مثل بني كاف داخل يعني مثل مثل ودي خدام مثال كمثال سر فمعناه سر ده حال وشديد حال سر كامل فمثال سر مثل ده حال الذي ده أغشى ده كاف فمعناه سر بمثلي ده قبل مثل فمعناه سر ده حال وده صفات وسكان فقبل فيني دي صفات حال سر كامل فمثال سر ده حال الذي ده أغشى فده قوم سكلا سكاف فمعناه سر بمثله ده بمثلتهم بخبر ذكر سوي وكيد دوا على مثله هو يسوع ما معناه إذا سر الجلاك تكرار هذه إنه أول كاف بمثل فمعناه سر كاف بعد مشابهات معناه زي ما خص ولا ده بالمثل ذكر سوي شيء مثال ده مثال كل ذكر سوي ده مثال معناه سر صفات سو نبرات مستجمع كل سنة بيكو ده بي صفات مثلهم صفات ده حال ده بيتلا كم بي يعني في المثال سر مثل ده حال الذي له حاجة كذا فخبر الكلمة سر خلاص وسوى فسيدر الذي في الفرس الذي مطلب مثلا في مثال الذي أغشى استوقد استغادة الفعل فأكيد زميل راجل يقول الذي أغشى زميل مطلب استوقد مطلب السبب الذي أغشى مثال استوقد لجوله نار الأور فلما هذا وقت أغضاءت الوشان كذا أور ما حوله زميل دام أفراد واقع على التراجيل ما أغشيان روشانك حولك فشاوفاك يهود دغ السعري دورة ده زميل تراجيل في مفردي من قبل حكم ثلاثة ذهب الله داخل جواب على مالي إنه ذهب بوزي تبوك على خطافة بنورهم فنور سوي ذاك دكين زين الجامع تراجيل اسمه فتاة ذاك باي كلمة اسمه الله شبصار كي بلقون كي دقول يوصلين فتاة على طاقة بهر نخباء دي نور راتو كي قلت بي شيء وخي يوصلين ناس أوري بكتنا يروح بداغ أور ولا نسال باي بنورهم زين الجامع تراجيل كبار الذي نشاو شادا جواب الفري بري الذي خلق جزم فري فمعناه كلام موصول بعام يدير خلق الذي فمعناه سبب الذين ولا تشيل المزيد ده الذي معناه الذين ما قدر تفسير واي هغه يا مثال داسي ګرګو نور اور بلون پیوي چې بس تا ډله رواني به تاریخ راکاته اور را بالته نو بوت پر د کشي چې بل خاصه په دی ورته وي دا بلون ته واره یو سره دا اور چې رونا کی واره رونا هم په باندې مستخدمه ما حول قوه د مفرد څخه درجه کړل مګر ورسته چې لمبا بل سره بارو ډېرې پر او تشخیص سره ډیر سي دلته چې لمبا مړه چې على طاق وي ذهب الله بنورهم دلته نو د ټول رونا سره ولې خلق پر تشخیص دي نو منافقان هم یو نه دي لكن أغور بلون شفلار وتعرفيك تقي بلا بوش سنة تيهم ديري فدعما زوار على حشته وتوي ده يودي ما فظاهر وار أور بلي يودي وسخ ديري منافقان هم أري وقت فزان تجلاد الأسرو بلا كده ما قلت فاكر يمرس على فاك بيجيش كي أغنور إزم تولي كده إذا خبر وسيس بيديس ده بنورهم زميله ففاي كده جمع راجع كي وار الذي تولي مفردي استوقد زمير مفردي ده ما حوله أغده هو زمير مفردي غير مفردي ففاي جمع ونسوه ففاي خلق ده فراتوني في أور باني نادا چې د جمهور خپل لمبا کې یو لا څنګه نو دا منافقان مش په ډاله باندې دی اور بل کړی دی ایمان المؤمنان تر سره مخړي چې موږ ایمان راوړی چې کوم وخت مرسي د ټول ایمان په درجه کې ټول کسر به تاریخات د منافق اطلاع نه نشي تر دې ځکه پورې خبره خلاص اسول وترك الله فيهم لي في ظلمات فتاريكي لا يبصرون شيء نوي یو وخت تاریکی د شپې شپږ سړي روان بلې تاریکی د وریځ و د ظلمات مالونی جمع شوی چې وریځ و شپه بلې دغه تاریکی د چې د اونې پر مخ کې نور تاریکی چې راس نه خود ظلمات جمع شو دی په دغه تاریکی کې علاوه زفریر د چې د اول مال بلاو په غری کې وریځ هم و شپه هم و او پراغه سره بیا باندې ستادي چې المات دغه زمرسه د رونا دا بل تاریکی او نوع تاریکی د په فاجات سره د ظلمات پورې جمع شو دي شي نیوي دا یو مثال پیش کې د منافق لپاره وکدا چې د منافق په خاص فاطمه مسلمان واوریدل دغه مثال پیش کې چې د منافق دغه مثال معنی اوس د مؤمن سره خلاصو د منافق په حال باندې دا یا بل مبارک پای کې علاقه په نبی سره کم صم بكم عمي فهم لا يعلمون
نو سمون دا سمون وس خبر دي اقسم تاسو ته چې هم نو دغه منافقان حاجه دغه سړي پر رقم شو نو دا سمون الله وای دی چې دی کڼیان شینین سم جمع د اسم وکړه ته وای چې خبره نه او نو دا کڼیان د منافقان بکمون دا جمع د ابکم وګل ته وای چې جبه نسلی د خبير مسکونه دا ګونیان دي وعمي دا جمع د اعمى وړاندې ته وای چې سترګې کار کوي نو عمي دا رنګان الله وای نو دا کسان چې کڼیان ګونګیان او دغه رقم رنګیان نو چې دا درې سره حواس د انسان کار نه کوي نه غوږ د زموږ کافي چې په خبره فواله او نه خپل چګي چې پښتنه د چا چې دین او ایمان سره کوم دی هغه په دې دنیا په اړه کې سره پښتنه نه کوي دا غره کوم شعورون دي د حق لار چې په خپل سترګې متوجي کې بصیرت او فکر واچي هغه هم نه کوي نو دا څه ته څه توقع لري چې دوی به د حق ولارې ته راشي دوی به ایمان راوړي د ایمان سره نه راوړي ولې علاقات مال د کانه ولې اول د واره چې انسان د دماغ خبر ورسې د غوړ د فردیه د لارې ورسې علاوه پرده کانه د داشي نه اوري بل دا چې په خپل په د جبه سره د چا سره افهام او تفاهم په خبر ځان کې علاوه دوی د حق باره کې ګونګي او عمي بل دا چې سترګو څخه کار واخلي لا نیسي هغه واره کې چې عمي مهم دي نو درې سره حواس کار نه کوي د شي حاسه کار کوي نه د سمعي حاسه کار کوي او نه د غره کوم د بصري چې په سترګو کار کوي دا حاسه هم کار نه کوي نو خدای هغه د انسان د هدایت زراعي اجازه پر د ټول باندې بنسوي ولې پر هغه سړي باندې چې مان په تاریخي کې پاتې شو څنګه متحیل دی پر واقع نه ستای منافق کوم عین دغه رقم شي دي نو علاوه دغه منافقان حکم دغه چې دوی سم په اصلاح کې سم سمانه کڼیان کانه دا بنا چې کوم خو مفرد دا کڼیان ولې خو جمع سره سم دی کڼیان بکمون دی ګونګیان عميون دی رنګیان اشوش دغه حواس معطل شنو بس کیږي علاوه نو فهم لا يرجعون فهم نو دی حکم دغه لا يرجعون دا نه راځي چې دوی مسئات متفاوت د خپل افراد په باندې روان دي خرق لازم به دي چې راغ وکړي چې ايش راغ دی پر بزرګ باندې بشکانه او راغ وکړي د خپل روان دا ولې خو واجه کار دي نو دغه منافق دا رقم دي چې د حق په اړه کې دغه واجه کار دي دا نه معنی چې ستاسو دغه نواخلي پزمون چې د منافق سره ورونه کار د منافق سره سترګې کار د منافق سره جبه کار چې مشکل وزر منافقان دغه د کار معنا دا د دین په اړه کې دغه رقم د دین خبرې چې ورته کوي ټول دي او نو اول د دنیا خبرې چې ورته کوي چې ورته دا شی په نصیب هغه اوري چې خپل شي خرڅي هغه ویلای شي ناری پر وهله شي ته ناری وي بس تکلی خبر دغه رقم او نور دغه رقم سترګې کار کوي پر نوري لار باندې فرریم کې راولای شي خپل ته لري سکلم کې راولای شي دلته چې د حواس الله قربان د حواس کار نه دا چې دین کې راغلی د دین ناری چې وایي چې اصول غټ ناری کړو کې واجه کار د جن کار کوي اخیا بار دی ګونګي دی نه خپل نه بل چا کوي نه پښتنه د مبارک کی د جن کار کوي وایي بار استګرنګي دي بار نه زموږ وسایل په څنګه سباله لا فکر کی دا غي ځان خلاص دی که کوي لا نه دا رقم تر دا غځای په یو صفات او په پای کې راځي بیان کې زیاده رقم شي وس بل صفات د دې بل مثال راځي علاقه دوهم مثال او په دوه مثال خبره بار سم واضح کیږي په په تفصیل علاقه د دې خواص بیان دا یو مثال ته پیش کوي لغه مثال وسد وهم مثال یا لك مثال او كصيب من السماء فدا غځای کې نبي کلمه ورته متوجه شي چې هغه ځای ته متوجه شي اول د مثلهم پوری په معنا سره د حال دی په معنا سره د صفت دی چې ول صفت دی سره کوم صفت دی ول په مثال سره مثل الذي بصفت هغه چې د مثال په معنا سره د صفت دلته او د عطف تفاعل نو اول مثلهم سره راوږي چې او مثلهم یا مثال دی سره کوم مثال بس كصويب نضع كاف معناته بمثل مش ذاك معناته بمثل شدوي حال فمثال سره ده حال بس ده بالحال توي كمدي نو ده صويب او ده كاف المنزل يو ده مثل بلتو المواج بلا خبر سره خلاص سيداني من طالبان شغل ده نحس الله بالتالي انا خلق له او مثلهم يا ذي حال صفت سره كم دي كمعناته بمثلث نضاف مثلث اغه مثل اغه شامل حدا غلطس نو يا صفت دي فمثال سره مثل د صفت صيد د باران كتوا شنو حال المنافق مشابه فيه د باران سره مشابه مشبه المنافق حال شو وهذا ده حال دار كم لك حال د باران حال سره هم مشابه باران بل د په دې کې مضاف کړي لکه مثال د حال د چا په مثال سره د حال د اصحاب الصيف نو وخت ورته د کاف مسلم یو د مثال پورې وجودي بل د اصحاب پورې وجودي د کاف مسلم د کصيب د صيف پورې افته کده کاف پورې وجه خلق مابین چې مثال واچو د مثال پس اصحاب واچو باندې په جمع دي چې یا مثال د دې دار کم دي
په مثال سره د حال د اصحابو د صید د خاوندانو د باران چې یو څوک د باران خاوند باران د کومه ځای راوري من السماء د اسمانو د ورېځې څخه دلته د سما تورې ذکر شوی دی مراد یې سحاب دغه ورېځې ته په عربي کې اسمان ویل کېږي په خبر پوه شئ لکه د دامه څه یو شی راشه وایي پښتانه هم دغه رقم وایي پر سر یې مشکل بره وروره نه ببره د اسمانه یو شی راته ډېر د اسمانه کله راته په دامه راشه دا د سما تورې کل ما علاک فهو سماؤک هر شی چې ستا په سر لوړ وي بس په عربي کې هغه ته اسمان ویل کېږي یو خو هغه اسمان دی چې هغه واقعي هغه ستوري چې پکښې کېږي هغه لوړ دی تر هغه راوړې پکې ورېځې ته هم اسمان ویل کېږي په قرآن کریم کې د سما تور استعمال شي مراد ځینې ورېځې نو او کصیب یا د دې مثال لاره کوم دی لکه مثال د حال د خاوندانو د باران د صیب دې خو ټول اصحاب ورسره کښېښول چې دا باران د کومه ځایه شي من السماء د اسمانه معنا د ورېځې څخه راوړي فيه چې په دغه باران کې بیا څه هم دي ظلمات تاریکۍ پکښې دي پسې ورعد په دې کې تنایي هغه ټکهارې چې پکښې کېده دوه وبرق په دې کې برېښنا وي هغه خلک پرې ربو ورته وایي دا ګرده په ګډ د دې منافقان مثال دغه چا سره مشابه کې پښتو باندې خلاص سر په خلاص کې یو سړی دی یو دوه درې څلور خلک دي پنځه خلک دي سل خلک باران اور په باران کې څه دي په باران کې تاریکۍ دي تاریکۍ چیرې دي تاریکۍ کې بیا دوه درې قسمه دي یو خو شپه دا یوه تاریکۍ شپه خپله تاریکۍ جوړه په شپه کې چې بیا ورځ ورسره ملګرې شي ورځ چې د ورځې له تاریکۍ جوړه شي په شپه کې ورسره ملګرې تاریکۍ یې نوره پسې جوړه شي دا یې دوې تاریکۍ درېیمه تاریکۍ دا چې باران په خپله سره ډېر شي د احساس کې ډېر شي دا فضا ونسي پر انسان تاریکۍ جوړوي نو درې تاریکۍ راځي یوه تاریکۍ یې د شپې شوه بله د ورېځې شول بله د باران د تکاثره څخه د باران څاڅکي ډېر انعکاس سره په ځمکه کې موږ بېرته پورته کېږي که داسې د پسرلي بارانونه وي چې په ځمکه باندې موږ دغونه قدر خدای بېرته د ځمکې څخه خېز کړو دا څاڅکي سره پاش شي باره سړی شی نه ویني نو د باران تکثر هم تاریکي پېښوي ورېځ هم تاریکي پېښوي شپه هم تاریکي پېښوي نو ظلمات بیا جمع شوی دی نو چې باران اوري د ورېځې څخه په هغې کې تاریکۍ ډېرې دا یو ورعد په هغه کې دا ټکهار درته نه ډېر دا ټکهار هم ځایګیدار کوي سړی چې بمې شوه دا کوم لوی درز وي خلک ډېر وډېروي دا یې دوه وبرق او برېښنا خبرې دا پیلګوي چې دي دغه درې شیان چې په باران باندې ګډ وي او دا خلک په دې باران کې روان وي نو دا خلک به څه چل وانې واخلي بره دا د تنادر زهار تاسو خو نو اوس هم دې په کورونو کې د بیرته پخوانۍ بزګرانو چې اوبه لګولي بارۍ به روانه بیلچه را دلته نیولي که دا خپل کوسې بیلچه ورسره څښلي ولې دا قانون دی وایي د اسماني برېښنا د مځکې د برېښنا د اوسپنې سره ژر تماس نیسي تاسو خو دغونه د ساینس مینس ویلي په دغه پوهېږي تماس ژر سره نیسي دا را ژر شاک ټکي دا سړی سوځي نو دوی به خپله بیلچه راواخیسته دا به په چپانه یې خبر شي بیا پټه کړه د برېښنا په وخت دا ټکهارې څه هم ډېر دي د هغه څه نه بله چاره نشته چې په غوږو باندې ګوتې چیخ نه کوي الله یې دغسې مثال ولا وایي چې سړی واه واه د دغونه تاریکۍ د دې خوا چې کاف را درځی شي وانې واخلي دلته برېښنا وي چې د مخې لا یې ولاړ دغه دا برېښنا نه راکړ نو په یخ لا ولګېږي بېرته مړه شي په سترګو یې نوره تاریکه شي باره بله چاره نه لري بارونه په غوږو باندې ګوتې چیخ دا د ګوتو چیخل هم دوه قسمه دي بیا یې د ګوتو سرونه ته په غوږو کې ونه شي مګر چې ډېر وان واخلي د ده باید کوشش برای چې ګوتې مې ګرته غوږ نه وتلې وای نغښه د ډېره وانه چې دغه نه کوشش کوي الله دغه رقم تعبیر وکړي ویجعلون دوی نو باید ګرځي اصابعهم خپلې ګوتې فی اذانهم په غوږو کې کوي ور اصابع ذکر کړي طالبان بیا په دې خبره پوهېږي که د ګوتې سقف خو انمله ویل کېږي خو علافات باید داسې ویږي وایي چې باره په غوږو باندې د ګوتو سرونه چیخ کړي داسې ویل چې یجعلون ګرځي انملة اصابعهم بندونه د چا د ګوتو دغه دلته په دغه غوږ کې ګرځي مګر الله ګرد اصبعه یاده کړه د دوی و وام په اشاره وکړه چې ګوته یې ګرده چیخلې د وام دغه رقم اخیستی دي په خپلو غوږو کې دا ولې دوی دا ګوتې په غوږو کې ورکوي من الصواعق د جهته څخه د هغه ټکو د ټکهارو خو دا ټکه دغه چې شوس خلک وژني نو د هغه د جهته څخه حذر الموت د جهته څخه د بیرې د مرګ بیرې اوس دوی مړي واخلي چې اوس په کومه خوا ځان پټ کړي نو دا کارونه خو دوی کوي مګر والله محیط بالکافرین دغه والله محیط بالکافرین چې اختلاف ډېر دی دا نو برخو منافق دا حکم کوي نفس دغه سړی مو په دماغ کې راغی کوم سړی چې سړی په تکه توره شپه ورياض د باران پر اوري په دغه کې روان دی په یو کې لار وړي اوس باران هم دي تاریکي درې څلور پرلس پرې چې د ورېځې و د شپې و د باران تاریکي شو د دې خوا ټکهارې د تناغه پسې دي د بلې خوا برېښنايي هم پسې دي دغه سړی څه کوي نو باره دا ولاړ شي باره دا خپل نور غوڅ که نه رسېږي بل چم څه وکړي بارونه د وامه څخه باره دا ګوتې راواخلي په دا غوږو یې چیخ کړي د څه دپاره د دې ټکو څه بېرېږي دغه درجه نسبت دا شوله دغونه وخت راځي د دې تنا او د مرګ بیرې اخیستې چې باره وسولي پیلوګو وسوځي یو تنا به در باندې شوه شي دغه سړی خو د هر چې مونه کوي دغه منافق معنی دغسې مثال د منافق په باره کې الله ویلی چې 50 پاره ګوتې په غوږو کې والله محیط بالکافرین
الله چې دی محیط را چارپیره دی بالکافرین پر کافران علاوه که په غوږو ګوچې چښي که په غارو ننوځي که په چپنه کې پټېږي علاوه زما پر علم نسي ورتلی چې هر ځای پټ سي زما په علم کې چې هر څه مې درته اراده یې ځان نسي خلاصولی هغه بل سړی چې په درس کې روان په غوږو ګوچې چښلي وای د تنا څه خلاصېدي د برېښنا څه خلاصېدی کله خلاصېدي خو هغه تنا او ټکاو ګرځار دا خو جلا وه چې دلته ګوچې چښلي وې په غوږو باندې چې زه وانه ورمه هغه صورت کې کله خلاصېدی هغه شپه پر را چاپېره و باران پر را چاپېره و تنا او پیلګو پر را چاپېره و ځان یې نسو خلاصولی د منافق داسې مثال دی که ته د منافق مثال د هغه سره څنګه ورکوې څنګه تطبیق سره کوې تطبیق یې دا رقم دی اوس نو ګویي دا مثال ورکړو مثال تطبیق شي منافق یې مشابه کړي د چا سره د دغه سړي سره چې په باران کې روان و اوس نو باید سره تطبیق کړو اول د واره دلته د ده دپاره باران کوم د منافق لپاره باران وایي عبارت دی د قرآن کریم د نزول څخه چې قرآن را نازلېږي باران خو رحمت دی نو قرآن هم یو رحمت د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې را نازلېږي اشه په دغه باران کې خو چې دا بل سړی چې په غره کې روان و د هغه په باران کې خو چې و تاریکۍ ورګډې وې نو په دغه باران کې تاریکۍ چی دا ظلمات په قرآن کې تاریکۍ چی شي تا خو په باران کې تاریکۍ قرآن یې مشابه کې د باران سره تاریکیانې چی تاریکۍ دوې ترجمې سي یوه ترجمه دا نو قرآن چې مې خو د منافق آل وایي قرآن چې منافقو د منافقانو حالات یې بیانول نو په دې کې به هغه صفات و دغه به په ځان کې پرلکولی کېدی نو دغه د منافق حالات د کافر حالات دا د ده دپاره ظلمات وي تاریکي وي په دې قرآن کې قرآن خو نور دی په خپله مګر چې د کافر کلمه پکښې کې راشي د منافق کلمه پکښې کې راشي هغه حالات بیاني دغه نو باید تاریکي دي په ګډې یا دا مثال دی یا د ظلماتو څخه مراد دغه د قرآن کریم احکام دي پر ده لکه تاریکي دغه استمامي په ترتیب کښې لار نه سو وړلی نو قرآن خو دوی په خوشحاله ګل قربان یې سمه د الفلامو څخه تر ورناسې پورې مګر چې حکم یې پر را پېښ کړي حکم ته د وارخطا دی لکه په تاریخي کې سړی نشي تللی ولې حکم ښه اول دپاره جهاد یې منجاته دی وکړی خو نشي کولی د دپاره دا جهاد لکه تاریخي دغه درته نشي قدم نشي پکښې اخیستلی د جهاد د قرآن حکم خو زکات دی دا دی وکولی د قرآن حکم خو امداد د مجاهد سره دا دی کولی شي دا ګل شم ولې دا خو هغه څوک کولی شي چې عقیده یې چې باره خدای بدله راکړي منافق خو عقیده نه لري ما په خدای باندې دی د ایمان دعوه کوي نو خو یوه بیا نه زړه کېږي خو پوهېږي چې عباس ته چې وایي دا مؤمن خو عباس نه بولي لسی دی ورکوي سلی دی ورکوي ولې وایي خو ځای نیسي منافق چې عقیده نه لري یوه ورکوي چې د دین په باره کې مې پرې کوي عین لکه تعمر چې غوښتې مې پرې کوي دا کوي ولې خو د ده عقیده ده چې دا ځای نه نیسي بیا ځایه ده نو دغه د قرآن احکام د ده دپاره لکه ظلمات تاریکي ده لکه چې د قرآن کریم احکام خو ډېر دي چې د منافق پر خدای نه لګي دغه یې ظلمات کېدای شي د ظلمات په معنا پوهېدلي یاست مال باران د منافق دپاره چې د قرآن کریم نزول چې د قرآن آیتونه نازل ده لکه باران چې وایي نو الله فقر په باران کې یې تاریکي ورګړي چې فيه ظلمات په دې کې تاریکي نو په قرآن کې ورګړي دي د دغه تاریکي څخه یا خپل د کفارو د منافقانو حالات رد شول یا د دغه تاریکي څخه په قرآن کې هغه احکام الهیه دي چې پر منافق باندې ګران تمامېدله نه یې شوه کولی حتی د اسعار نه نشي کولی منافق ګران ورته تمامېږي دا نور ته لا راځي وایي ښه د یو جوړ د ناجوړ پوښتنه به هم وکړې فلانی کاکا به هم ووینې چې هغه شی په څو خرڅ کړي دي دغه معلوماتونه به یې سره کوي پکښې یو هغه د دین غم چې اخیستې هغه رقم دلته زور کړه نو ظلماتو څخه عبارت دغه د قرآن احکام شو دا فقط یا ښه رعد یې به څه دا تنام تکهار رعد یې به هغه وعیدونه دي هغه عذابونه دي چې د منافق لپاره الله ذکر کړي دي د کافر لپاره ذکر کړي نو دغه هر عذاب چې د منافق لپاره پر دغه عین د تنام تکهار چې جوړ شي دا خو زما په باره کې دا بدې خبرې شوې د چا په باره کې شروع ما یادېږي سره نو دا د ده دپاره تکهار دی چې په قرآن ورګډ دي دا چې هره کله د منافق بد حالات بیان کړي د کافر بد حالات بیان کړي د ده ګناهونه بیان کړي نو دا یې تناوي سوی برقې دا چې شي برېښنا د برېښنا بیا دوې ترجمې دي چې د منافق لپاره یو برېښنا دا چې په قرآن کې خو بیا دا واضح دلایل د الله پاک د وحدانیت دغه واضح دلایل د رسول علیه السلام د رښتینوالي د اسلام د رښتینوالي دغه بیا لکه بلپان چې ورته لګوي ولې خدای هم لار خو ویني چې دا خو لکه د ده دماغ هم کار وکړي چې خدای دا خو نور شوی تر دغه ځایه دی هم پوه چې دا خو نور شوی مګر سمه لار نه شوی لکه هغه بل بلا چې برابر برېښنا مې ته مړه شول دی دا دلیل ته سم ځان نه ورلکوي مګر د هغو نه لار په وویني دا یې برېښنا وی دغه حق دا واضح دلایل شول یا د بخت برېښنا څخه مراد چې مراد هغه د مؤمنانو کامیابي چې وایي دوی خبر ورای فلاني ځای ته هم نیولی دي دا بیا یو برېښنا و دلته ولګول شو چې یا پکې کامیاب دي چې که خاص هغه د بل ورځ بیا وایي دغونه شیدانې کړي دلته پر د باندې طریقه څه شي ونه چا په خاص هم زه د ده څه مارله ولې خو دغه چې ګونې که دغه مخته ولاړه خو دغه کیسه کار سمېږي هغه بیا یو څو شیدان سي بره بیا دی غوږ په وځړي سر په وځړي نو دلته د برق دا دوې ترجمې شوه د برق څخه یا مراد د قرآن هغه واضح دلایل شول یا د برق څخه د مؤمنانو دا کامیابۍ شوه چې د کامیابۍ رپورټونه یې راځي
نو اوس خبره کېدای چې دغه ځای تاسې پوهېدلي یاست هغه سړی چې الله منافق ورسره مشابه کوي هغه کم خلک وه هغه خلک وه چې په توره تاریکه کې توره وریځ وه او کلک باران پر اورېدی په باران څه قهار ګډې درته نه برېښنا وي په ګډې وړي هغه سړی به نو د وامه د ځان د مرګه څه کوي الله ورپاره په غوږو چیچي بله پناهګاه خو نه لري چېرې نه نوځي خو نه نه وي په دښت کې ول نو هغه سړی د دغه شیانو څخه خلاصېږي په دې وخت چې په غوږ کې خو نه خلاصېږي نو منافق هم دغه رقم دی چې قرآن ورګوه چې باران پر اوري په قرآن کریم چې د کافر خبرې ګډې چې د کافر بحث پکې ورکېږي دا یې یا په قرآن کریم چې کوم احکام ګډ دا ګران احکام دا ظلمات تعریفي اسلام هغه د هغه سړي دپاره چا تعریفېږي او په دغه اسلام په دغه قرآن کې خو چې دي د ده دپاره عذابونه نازلېږي په قبر کې به دغه عذاب په کل صراط به دغه عذاب په دوزخ کې به دغه عذاب دا به د ده دپاره کنایه ورته قهار پسې برېښنا وي په قرآن کریم کې هغه واضح دلایل دا برېښنا وي بله پاڼې ورته لګېږي او یا دغه وخت مسلمانانو کامیابیان دي چې دی اوري چې مسلمان ورته کامیابه سوي دي دا علاقه یې ونیول دا علاقه یې ونیول دا برېښنا وي نو پر دغه حال جوړ دي اوس نو دی څه کوي ولې خو دا شیان سره ملګري کړي برای وام واخلي برای په غوږو کې چې خبره د قرآن خبرې کې چې سره نه اوري بس راسه په غوږو کې چې خبره بیا نه اوري اما چې نه اوري برای به هغه واضح دلایل هغه برکونه هغه به د برای د سترګو ویسته نه کړي د کمال هغه سړي برای سترګې پټ کړي په غوږو کې چې خبره چې نه اوري ولې خو دا رڼا چې دلته باندې طریقه کېږي نو څه فایده درته کوي مسلمان لپاره خو نه طریقه کېږي د مسلمان لپاره د قرآن کریم دلایل خو د سم په دماغ کې نیولي ګرد عمر دې کار ځینې اخلي د منافق سره غوښ تېره سوی شوی بله بېرته بیا دې توجه نه ورکړي بیا ورته تاریکه شي نو د ده حال هغه سره مشابه کې په پای کې نو مال یجعلونه دوی نو ګرځي اصابعهم خپلې ګوتې مال په دغه ځای کې الله پاک ته دوی ووم ته دوی مونږ اشاره وکړه داسې نه ویله چې د ګوتو سر بلکې ولګرده ګوتې ګرځي په اذان په خپلو غوږو کې ولې من الصواعق د جد څخه د جټک خو دلته دا د قرآن حکم ټکه معلومېږي برای چې نه اورم خود زما غیبت پکې شروع کافر برای وای منافق وای قرآن بل څه کار کوي خاص مشکل رغیب دغه موږ بج ګایو د وخت دی براچم ګایو فلانه دې کوم او یا دغه حکمونه راته وړاندې کیږي چې دا لپاره تاریخه معلومېږي چې یا جهات الله یا زکات ورکړي یا لمونځ وکړي یا حج یا روژه ونیسي دا ګرځي دپاره ظلمات دي او دا دی کې حذر الموت د جسد د بیرې د مرګ والله محيط بالكافرين والله الله پاک محيط احاطه کوونکی احاطه هغه د چړۍ پر باغ باندې دیوال راوړي دغه دیوالونه د باغ یوه جوانه یې وتلې وه نو الله پر دا کافران دغسې محیط کې یو کافر د الله نه ولکې ته ځان نسي خلاصولی چې که په غوږو ګوتې چیغې که تښتي که هر ځای ته ځي الله وایي زما څه نسي خلاصوي زه پر محیط معنا دغسې پر راچارپېره یم پر راڅرخېدلی یم یو څوک چې پر چا راچارپېره سي برای د غېږې ته نسي وتلی دا دغسې الله پاک تعبیر وکړي اوس نو سوال د دې حال بیانوي چې الله پاک وایي په دغه وخت سره کم دا یکاد الوقت استناج بیاني دی استناج بیاني دا معنا چې اوس موږ چا پوښتنه وکړه چې ښه چې منافق د دغو خلکو سره مشابه سو نو دا به د دوی څه حال په دغه وخت نو الله وایي یکاد نږدې دي البق په دغه برېښنا چې په قرآن کریم ورګډه ده دغه دلایل یخطفو چې عمله دي کې ابصارهم سترګې ته کوي هغه سړی چې په دښت کې روان هغه سړی کوم دغه رقم چې د عرب هغه پیلګو پر ده باندې وسوه ده چې ور سترګې یې راړندې کړې راویستې په دغه رقم تېزه پیلګو نو منافق هم دغه رقم چې دغه هر آیات چې د الله پاک د دین د حقایت لپاره راسي د ده لکه سترګې چې وړندې کړي دغسې بخت ورنه باندې ولګېږي یکادو نږدې دي البق په دغه برېښنا یخطفو خطه په دغه ترتیب چې سړی د چا څخه چابک شي امله کې د هغه پام پېژي برای د امله کې د ګوتې نیوکه وي بره د یوه ځایلاکه فایدلې له بیا د ګوتو راته امله کوي نو الله وایي دغه برېښنا پر هغه تاریکه چې پر اسرې باندې کېدله چې هغه په باران کې روان دغه د یخطفو چې عمله دي کې ابصارهم سترګې د دوی نو دلته د قرآن برېښنا دغه رقم دی چې د منافق بصیرت په امله کې کلما اغضاء لهم د دې حال دا رقم دی کلما هغه وخت اغضاء چې روښانه سي لهم دپاره دوی دغه برق روښانه سي مشو دوی تکي فیه په دې رڼا اغضاء ګورې لازمي استعمال شي کلما هغه وخت اغضاء چې روښانه سي دا برق لهم دپاره دوی مشو دوی تکي فیه په دغه چا کې په دې برق یا اغضاء متعدي کدی شوی چې کله هر وخت اغضاء چې دغه برق روښانه کړي د هم دپاره چې شي روښانه کړي مفعول یې نشته مفعول یې ممشا معنا هغه ځای د تګ ورته روښانه کړي لار ورته روښانه کړي نو مشو دي تکي په هغه کې کله چې طالبان ودغه ته مدرسي اغضاء ما لازمي دي اغضاء چې برق خپل وځي یعنی متعدي کې اغضاء چې برق وځي د لپاره دي ممشا هغه ځای د تګ نو بارا مشو دي تکي په دې برق کې د رڼا کې بارا روان وإذا هر وقت أزلمت تاريخي راسي عليهم قربيبان شياطنا أغبط تيش خاموش وإذا أزلم بيا دغه کوم ډول کوم شامل کوي إذا أزلم چې تاریخ صدابت عليه قربي قاموا دي چق دستبد ستراپس ودی یا وإذا هر وقت أزلم چې تاریخ کې دغه برق عليهم قربيبان تاریخ کې چې هغه د دې لار تاریخ منافع خل مبالسه نو قاموا دي بار غريب بار تکنکی دغه حال دي بار دغه تصارع چې علاقات منافق سره مشابه کړي نو د منافق دغه رقم حال
ولو شاء الله ولو شاء في إرادة كريوي الله وقائفة لذهب على فاق بتكريوي بسمعهم فغرو سرددي وأبصارهم فاسترق سرددي سمع وبصر كدوار ورقور كريوي ده أغسل إيش باغداش كتلي نوك الله وغاري فدا برشنا ده بسرق نسر ورن دولي كورن جيدي كالله وغاري فدا غتناد ده غرن نسر كان ولي كور كان بيكي نقول الله نغاري بلا سربير فدا غخاري فركير سمي غش كون سمي استرجرن جيس ده منافقن ده غير كان الله كذا وغاري فاسترق بيورنكم ده خبيث كذا وغيره فغرور بيكون كمان مگر الله نخنا غواړم بار دا آیاتونه دي ورته جوړ دي مگر کار نه دي الله کوي غواړم دا قصد بيكون كم لك او غسه چې کنه ولا يسر ولې د مشیت کول اراده ورته په دې کې بل مسله په صدا هغه وای دا پر او غسه باندې دې روان په لګو پر کې ځل ټکهار دي مثال د ثنا پر روان دا تاریخ سره روشان تاریخ سره روشان الله لا رقم مگر په هغه سره دې بستګي نس وړاندې کنه برښنا خدای دا غلط سترګې جوړندې کله کله ویل رونا خو څه دی چې ویل کې یا شنه رونا وي انسان سترګې غږی وړاندې مگر سبب تاثیر هغه فيز على فقط مشيئه الله کله الله مشيئه نو سره بار تاثیر نه کوي دوی سره مړی د مړینو لپاره سبب دی مگر چې الله اراده ور سره کله الله اراده نو ور سره بار دوی سره نه مړی چې په 5000 دوی یو خلک به مړی اور سره سوځي چې د الله اراده ور سره کله الله اراده نو ور سره هغه اور نه سوځي ابراهيم عليه السلام ورته واچو کړو خو دې څه خدای وره فمن زمانه کې دغه کوم ځینې دي مرمي پر اور دغه سکروټ پر وي هغه څنګه چې پر هغه چا باندې علاقه دغه سبب موثق دي زول هغه شي چې هغه لګي پر هغه چې نه چې دغه په دغه ځای کې باندې راپورټ بل چې خبر څه وایي ګوندې راپاتې د کوم قرآن چې پاتې نو الله هغه سبب پر دې موثق نه وکړ زول دغه د کرامت دلته علاقه ولو شاء الله تعالی اراده کړې وای نو ذهب بولی تکبه کړی بسمعهم فورو سردي وابصارهم فاسترق سردي ولي خدای تناو د برښنا چې مال اسباب د فار د دې وچ کوم دي کورون دي کې نو بس الله مشکل نو سره نو نه وخت دا کار کته ودانو کیږي چې الله اراده وکړي برای سمنم غوږ ور کړی سما دا مستر يوردنګای کې الله وو ان الله على كل شيء قدير ان الله بشك الله على كل شيء پر هر شي باندې قدير قدرت ولري نو الله په کوم شي کې عاجز کی بالکل الله کولای شي په دغه برښنا یې بالکل کولای شي الله پاک په دغه ثنا کوم مگر الله ما اراده نه وکړي نو موږ کوم موږ تر وته منافق چې دی الله منافق دغه رقم دی د خو وس دغه قران نازلېږي د قران چې نازل شوی په باران په قران کریم کې د دې لپاره هغه د وعید آیاتونه د تدریس آیاتونه راځي هغه لکه تناوی دا رقم ته هغه په جوړ کې او په قران کریم کې واضح دلایل راځي هغه لپاره بل پام دغه رقم مگر دې کار نه دی اخی دې په وګړو چې سترګې پټي براشي وانه الله نو کلمه اراده وس دغه کافر چې د قران ته غوږ نه نیسي نو بيكون هم کوم بیا هم کوي خو پر ارشه قادر مگر نه کوي مسجد دی یو سګرځي چې مرسو بارے نه دغه د دفاع کار نو کی بل پر د بلفان خاموش شو بیا نو دوه نظر کار نه نشي نو خلاصه دا راوته چې د منافق لپاره وخت مثال علا بیان ويا به په یو مثال سره خلاصي مؤمن یا به په بل مثال سره خلاص اول مثال څنګه ورته اول مثال د هغه چا مثال دی لکه اوټ په تاریخ کې په وريت کې په تور شپه کې اور بلکې دین اوس غواړي چې ځان ته روښنايي په حاصله کې ځان په توت کې هغه چې دا اور رڼا کول چې د ما حوالي ور روښانه کاوه خلک سره پر راپور شو ول په یفلا چې اور دې مرسي نو دا خلک به څه خو تاریخ سره په خوا اندر بدار چې اور نو بل کړي ول منافق هم دا رقم دي نو وس د ایمان ور بل کړي په خلق ناري وي چې زمو امین یم مګر دا لږ نو خيرونه او کوي خدا چې ما د سترګې پټ شول روح یې قبض شول دا له دغه خلکو لمبه چې مرسي باندې دا اور کله فائدہ وکړو نو خو نور ته کول دا ایمان بیا فائدہ نه ورته کوي بیا په اخر کې شنو دا یو مثال پیش کی بل مثال پیش کی برابر لکه یو څوک چې رواني په تاریخ کې باران اوري وريږي سم د مګر ټکهار دي تنافه په سی برښنا پر د باندې چې برښنا او اوس دې قدمونه واخلي چې برښنا ځان شراغه باندې دی ودرې دا راکړي د منافق مونږ دغه مثال چې قران نازل وکړي باران اوري چې د لپاره د وعید آیاتونه په کې راځي وایي چې تناو تشموله چې د قران کریم واضح دلایل ویني وایي چې برکونه ورته لګیږي مګر خدای برکوت دې توجه نه کوي چې خاموشه کیږي خاموشه کیږي دې بار جانس او چې هغه برکونه ولګي بیا د قدمه وخت مال برکونه دا نه چې هغه آیاتونه واضح دی وایي اره ولا چې دا کوم فرض دی یو قدمه واخلي نو چې توجه نه کوي تر هغه ځان یا د برقه څخه مراد هغه مسلمانانو کامیابي چې کامیابي واوري بس دوی سره بلګری چې ځان جوړاږي چې کامیابي ختمه د په بار د دې خبرت چې دانی انجوان نو دا بل مثال په دې چې منافق دغه کوم دا څنګه څه حال دا مزل کولای شي خو نشي کولای دا منافق په خپل ایمان سره هم نظر نشي کولای د ایمان داس کمزوري ظلمات څخه ما چې مراد په قرآن ورګي دا کلک احکام مراد لکه احکام څه معنا چې کلک دې ظلمات وایي ته دې پر حدیث شریف راځي تفسیر شریف راوړي دی الله تعالی چې جنت جوړ برای جبريل امين واسطه
برای الکبار سما د نفس ورکړي چې څنګه ځان جبريل امین چې پر وګرځي بارک سره الله پاک څنګه دې پیدا کړي جنت سره کم دول یا الله دا کماز چا واوري پر بل خوا ولا کې بوزي جنت ابرا الله پاک ته اوس ورسې وګوره چې څنګه الله مبارک راوګرځي ولا روزه او حج او زکات او جهاد او دا کلک احکام پر اوڅخه دې چې باندې پر جنت باندې ونه راځي روزه یې دیوال دی مونږ بل دیوال جهاد بل دیوال دا مثلا د دین عبادت د مکلفیت چې دا دیوال مخاصه برای سال برای اولیاء الله دې دیوال مونږ پر ګرځولې ډېر لږ کسان بوجه او نو دا د ظلمات تاریکی چې د انسان لپاره د عبادت دا رقم دې لکه تاریکی لکه جوابونه چې تر اول نو په قرآن کریم کې مال باران دي په د ظلمات ګرځي ظلمات دغه مکاره او مشکلات چې په جنت راځي والدوزخ چې الله جوړ کړي هم دغه رقم دي بلانین واسطه برای تور سوي ور ما دوزخ جوړ کړی دې چې وایي چې دا دوزخ سکروټو دا عذابونه یوجد البارش برای یا الله چې ما دې چا بیان وغوړي ولا کده متروح دې ته څوک راځي الله پاک بارک الله وسبو بر بیا ول هذا مخصم نو وخت دې چې وکړي الله پاک پر دې دوزخ باندې ده ملي راځي زنا یې ولا ورو چې دوزخ کې سړی رسوي او ته بل لار او شراب بل لار او سرور سوزګری بل لار چې دا خیانتونه په جهان کې شته دا قد لا يريد ولا خطيه فأريد في الدنيا خان فورت بشهوات لهذا بارش يجيب اليمين رالي على فاك تلي كنت سنجر ووس بارو يا ويا الله زشوا مقدر خلق يا الله ده خداش ده قندول لا فرا ترخي دني به شعار لا رد ده قد شيء خاص ده رقم ما بين تقول ولدا ده وس وقت شهوتنا شتي ار شهوات ده ونه ده قندول ده كثر عسل وفاضي نو د دې څوک دا ګرځي بل ګرځي مو دا راځي ماشي نو ګوري خبر داسې چې مال فيه ظلمات دغه معنی په قرآن کریم باندې د خپل احکام چې ګرځي دغه د منافق لپاره تیاری تاریخي او دیوالونه دي نو دغه په ګرځي نو دا دوه مثال د منافق لپاره پیښ شو د منافقانو بحث په دغه ځای خلاص نو تاسو درې بحث واره د یو د مؤمن شان د مؤمن غو په 5 آیات کې پر اساس د بقیدت سم مباشر کړی دا د کافر شان په 2 آیات کې پر اساس دا د منافق شان د منافق په 10 آیات کې پر اساس دا 10 آیات اوس خلاص سبا د خیر مبارک على فاق وطول الحكم في برای که مؤمن هم واور که کافر هم واور که منافق هم واور برای د ناس په خبرو توجه ان شاء الله پاک دس نور توای چې یا ایها الذين امنوا دس نور توای چې ایها الذين كفروا دس نور توای چې ایها الذين نافقوا بلکې توای چې یا ایها الناس انسانان الناس په بار باندې ته ویل کیږي چې انسان یو کافر ته ویل کیږي منافق ته ویل کیږي دا درې سره چې د وشو چې دغه خواص دغه خواص کله چې په دې کې د خواص راغلي د مؤمن هم د منافق هم د کافر هم سبا د خیر دی عام مخاطب هر انسان چې برابر مخاطب واخر